راځئ په توانونو کې به یو څو دانې مثالونه کار کړو. یو مثال به ولیکو. 3 په توان د منفي اته ضربې 7 په توان د 3 کل په توان د یا ټوله په توان د منفي 2 لرو. غواړو دا مثال ساده کړو یا هم غواړو د دې مثال ساده بڼه په لاس راوړو. نو راځئ ساده به یې کړو. د توانونو په خاصیتونو کې مو یو خاصیت لوستی و. ویلي مو وه که چیرې دوه یا څو عددونه له یو بل سره د ضرب په حالت کې په یو توان باندې ولرو، نو موږ کولی سو هماغه عددونه په جلا جلا توګه په هماغه توان باندې له یو بل سره د ضرب په حالت کې ولیکو. یعنې کولی سو دا مثال په دې توګه ولیکو. په دې ډول یې ولیکو چې 3 په توان د منفي اته کل په توان د منفي 2 ضربې 7 په توان د 3 کل په توان د یا ټوله په توان د منفي 2. د توانونو په خاصیتونو کې مو یو بل خاصیت داسې لوستی و. ویلي مو وه که چیرې طاقت په طاقت کې توانونه ولرو، نو موږ قاعده خپله لیکو او طاقت په طاقت کې توانونه ضربوو. یعنې منفي اته ضربې منفي 2 چې مثبت 14 کیږي. 3 په توان د 14 ضربې دلته هم طاقت په طاقت کې توانونه لرو. قاعده خپله لیکو. طاقت په طاقت کې توانونه ضربوو. یعنې 3 ضربې منفي 2 چې منفي 6 کیږي. 7 په توان د منفي 6. نو ګورئ دا مثال مو ساده کړئ او 3 په توان د 14 ضربې 7 په توان د منفي 6 مو په لاس راوړئ. نور نسو کولی تر دې ساده کړو، خو موږ کولی سو دا حالت په یو بل شکل باندې ولیکو. یعنې کولی سو دا حالت داسې ولیکو چې 3 په توان د 14 پر دلته 7 په توان د منفي 6 لرو. د 7 په توان د منفي 6 معکوس حالت 1 پر 7 په توان د 6 دی چې 3 په توان د 14 پر 7 په توان د 6 کیږي. نو دا حالت مو په دې شکل ولیکئ او 3 په توان د 14 پر 7 په توان د 6 مو په لاس راوړئ. ګورئ دلته موږ په لومړیو کې کولی سوه دا مثال په دې ډول ولیکو چې دا 7 په توان د 3 خپله لیکو پر د 3 په توان د منفي اته معکوس حالت 1 پر 3 په توان د اته دی چې 7 په توان د 3 پر 3 په توان د اته کیږي. کل په توان د یا ټوله په توان د منفي 2. اوس کولی سو صورت او مخرج په جلا جلا توګه په همدې توان باندې ولیکو. که دا مثال ساده کړو بیا به هم دا ځواب په لاس راوړو. راځئ نور مثالونه هم کاروو. لومړی به دا پاک کړو. دا به پاک کړو او نور مثالونه به کار کړو. یو مثال به ولیکو. ا په توان د منفي 2 ضربې 8 په توان د 7 کل په توان د یا ټوله په توان د 2 لرو. غواړو دا مثال ساده کړو. د تیر مثال په څیر باندې کولی سو دا عددونه په جلا جلا توګه په همدې توان باندې له یو بل سره د ضرب په حالت کې ولیکو. یعنې دا مثال کولی سو په دې ډول ولیکو چې ا په توان د منفي 2 کل په توان د یا ټوله په توان د 2 ضربې 8 په توان د 7 کل په توان د 2. طاقت په طاقت کې توانونه لرو. قاعده خپله لیکو. طاقت په طاقت کې توانونه ضربوو. منفي 2 ضربې 2 منفي 4. ا په توان د منفي 4 ضربې دلته هم طاقت په طاقت کې توانونه لرو. قاعده خپله لیکو. طاقت په طاقت کې توانونه ضربوو. یعنې 7 ضربې 2 چې 14 کیږي. 8 په توان د 14. ګورئ دلته موږ د 8 په توان د 7 کل په توان د 2 لرو. یعنې موږ د 8 په توان د 7 2 باره سره ضربوو چې قاعدې مو مساوي کیږي. د مساوي قاعدو څخه یوه قاعده لیکو او 7 جمع 7 توانونه جمع کوو چې 14 کیږي. 8 په توان د 14 په لاس راوړو. نو دا مثال مو ساده کړئ او ا په توان د منفي 4 ضربې 8 په توان د 14 مو په لاس راوړئ. نور نسو کولی تر دې ساده کړو، خو کولی سو دا حالت په یو بل شکل باندې ولیکو. داسې لیکو چې 8 په توان د 14 پر د ا په توان د منفي 4 معکوس حالت 1 پر ا په توان د 4 دی چې 8 په توان د 14 پر ا په توان د 4 کیږي. نو دا حالت مو په دې شکل ولیکئ. یو بل مثال به هم ولیکو. د توان لرونکو عددونو په تقسیم کې به یو مثال کار کړو. 2 په توان د منفي 10 پر 4 په توان د 2
کل په توان ده یا ټوله په توان ده ولرو. غواړو دا مثال ساده کړو. ګورئ دلته صورت او مخرج په دې یو توان باندې لرو. نو موږ کولی سو صورت او مخرج په جلا جلا توګه په همدې توان باندې ولیکو. یعنې کولی سو داسې ولیکو چې 2 په توان د -10 کل په توان د 7 پر 4 په توان د 2 کل په توان د 7 مساوي به شي. یو کسري خط به ولیکو. دلته طاقت په طاقت کې توانونه لرو. موږ قاعده خپله لیکو او طاقت په طاقت کې توانونه ضرب وو. یعنې -10 ضرب 7 چې منفي 7 کېږي. 2 په توان د -7 پر دلته هم طاقت په طاقت کې توانونه لرو. قاعده خپله لیکو. طاقت په طاقت کې توانونه ضرب وو. یعنې 2 ضرب 7 چې 14 کېږي. 4 په توان د 14 مساوي به شي. کولی سو تر دې نور هم ساده کړو. یو کسري خط به ولیکو. 2 په توان د -7 به خپله ولیکو. دلته مخرج ته که وګورو، موږ دلته 4 قاعده لرو. قاعده مو 4 ده. دا 4 خپله د 2 په توان دی. یعنې موږ کولی سو 4 داسې ولیکو چې 2 په توان د 2 کل په توان ده 14. 2 په توان د 2 بیرته 4 کېږي. مساوي به شي. یو کسري خط به ولیکو. 2 په توان د -7 به خپله ولیکو پر دلته طاقت په طاقت کې توانونه لرو. قاعده خپله لیکو. طاقت په طاقت کې توانونه ضربوو. یعنې 2 ضرب 14 28 کېږي. مساوي به شي. ګورئ د توان لرونکو عددونو تقسیم دی. قاعدې مو مساوي دي. د مساوي قاعدو څخه یوه قاعده لیکو او د صورت د توان څخه د مخرج توان تفریق کوو. یعنې -7 -28 چې مساوي به شي. 2 په توان ده -98 سره. نو دا مثال مو ساده کړئ او 2 په توان د -98 مو د ځواب په توګه په لاس راوړئ.